نو ګرانو کتونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې اوسه پورې څومره افغانانو پاکستان پرېښودلی ده. څنګه چې پاکستان فیصله کړې چې موږ به مطلب چا سره چې غیر قانوني افغانان یې هغه پاکستان کې نه پرېږدو، خو یو تازه ریپورټ راغلی ده چې په دغه کې 4,52,000 افغانانو مطلب پاکستان پرېښودلی ده. په دغه کې بعضې قانوني افغانان هم دي، هغوی هم پاکستان پرېښودلی ده. او په دغه کې بعضې مطلب غیر قانوني خو ډېر زیات دي. او دا کوم ځایونه چې پاکستان مطلب مختلف ځایونو نه لکه ګوجرانواره، اټک نه، دې نه علاوه لاهور نه، پنډۍ نه او پنجاب سایډ نه که نه، دغه ځایونه ډېر زیات افغانان مطلب تلي دي. خیبر پښتونخوا نه هم تلي دي، خو هغې نه بیا دومره نه دي تلي څومره چې پنجاب سایډ نه افغانان تلي دي. او راتلونکي وخت کې مطلب اوس هوا یخه ده په افغانستان کابل کې، وایي دا هوا چې ماته سي ډېر زیات افغانان به پاکستان نه ځي، خاص کر غیر قانوني خو به حتما وځي، او هغوی غیر قانوني هم نه پرېږدي کوم افغانانو سره چې کوم قسم اسناد نه وي که نه پاکستان یې نه پرېږدي. 4,52,000 افغانان اوسه پورې تللي دي، او د دې شمېره مطلب پاکستان وایي چې د دې شمېره به ډېره زر زیاتېدی هم سي، که نه به راتلونکي 2-3 میاشتو کې به د دې شمېره 8 افغانانو پورې ورسیږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ.